دا به څونه بې غیرته نارینه یي چې دا په غوږه سروی کړی وي شی نو ته څه شي یې ته یې څه شي ته نر یې که ښځه یې که نر یې نو خو د نر چمونه کوه که ښځه یې د ښځې چمونه کوه یاره دا زما او ستا د نن ځوانان په مور خوا به دی په خور خوا به دی په لور خوا به دی په کوروالا خوا به دی علما فرمایي که چا و شرابي ته خپل خور لور ورکړله دا و بدکارۍ ته یې ورکړله د خپل خور لور یې بدکارۍ ته ځکه هر ساعت کوي طلاقونه وایي هر ساعت کوي طلاقونه وایي د الله رسول فرمایي چې زما په امت کې 5 خبرې ښکاره شولې زما په امت کې 5 خبرې راغلې بس تاسو ورته ګورئ د دوی و هلاکت ته د دوی و تباهۍ ته د دوی و خرابۍ ته د دوی د کورو خرابېدو ته خالي ګورئ 5 خبرې چا کې راغلې زما په امت کې راغلې اولنۍ خبره دا ده د الله رسول فرمایي واذا ظهر التلاعن چې کله زما په امت کې فسق عام شو فسق څه معنا ده فسق دا معنا ده عزیزانو چې دوه ځوانان پر لارې باندې ولاړي نو چې یو زنانه تېرېږي دوی سرونه لاندې کوي کې لوړوي دوی غږ په زوره کوي کې قراروي دوی غږ په زوره کوي دوی روډ ته راوځي صحیح شو دوی په کور ننوځي په دوکان ننوځي هالتې پرې دوی زنانه ولي دوی ساتکۍ درېږي دا خپل د کور زنډېده کوي دا چې شي د الله رسول فرمایي چې کله زما په امت کې معامله تر دې ځای راورسېدله تاسو خالي ورته ګورئ د دوی و تباهۍ ته دا زموږ کالج زموږ یونیورسټۍ زموږ سکولونه دا چې راچټی سي د دې الکانو په خبرو ستې سر خلاصېږي بیا چې هغه مخلوط تعلیم دی زنانې دي الکان دي دلته چې دا زنانې یا خپل سوزکي لره ځي یا ګاډۍ لره ځي یا په خپله گاډۍ کې دا زنانه پر دا لار تېرېدلی سي دا زنانه عزتمنه پر دا لار تېرېدلی سي دا تی چې موږ ته د کم تعلیم پیغور راکوئ موږ د دغه تعلیم خلاف یو د دغه تعلیم خلاف یو صحیح ده تعلیم نه خلاف ما د خپلو بچانو دپاره ما خپل بچیانې دي زه 10,000 روپۍ ورکوم مس راځي کور سبق ورته وایي که نه یا د سرکاري سکول ورسولی مې 3 روپۍ خرچه هم نه ورباندې راتله ولې نه کوم خو چونکې ما ته عزت محترم دی تا ته تعلیم محترم دی زه به د خپل عزت بچاوم بیا به په هغه عزت کې دننه بیا زه تعلیم کوم تا عزت شاته وغورځوئ تعلیم دې رامخته کوي یا داسې تعلیم بیا موږ نه منو کنې تعلیم فرض دی ولې بیا نه کوو څنګه بیا نه کوو نو د الله رسول فرمایي چې کله زما په امت کې اذا ظهر التلاعن فسق او دغه بدې خبرې بېکاره مجلسونه عام سو خالي ورته ګورئ د دوی و تباهۍ ته ګورئ راسه زما او ستا په دې وطن کې 15 کروړه ځوانان د بېروزګاره دي 15 کروړه ځوانان تعلیم یافته ځوانان د بېروزګاره دي ولې د الله رسول فرمایي که په تاسو کې دا خبرې راغلې بیا تاسو ورته ګورئ چې د دې وطن د دې انسانانو د دې ولس د دې وګړو به څه حال انجام یې څه د الله رسول 1400 کاله مخکې فرمایلي ورسه وګوره دا پارک لره ولاړ شه یو داسې مجلس لره ولاړ شه چې هلته نر و ښځه سره یو ځای دا زموږ نارینه دا زموږ ځوانان دا زموږ الکان د دې په خبرو ستې سر خلاصېږي دا د ده لاسونه دا د ده سترګې دا تورې شیشې چې مې لګولې دا موټران چې دورې سره ځغلوي دا چیش دی په خپلو سترګې والله درښیم په خپلو سترګو د دې غه نه چې مالا یو سړی راغلی چې مولوي صاحب داسې مسله پېښه په خپلو سترګې درښیم نو فسق به عام سي فسق نو څه معنا ده سونه په ګوته کول چین په غاړه کول په غوږ کې غوږوالۍ کول دا به څونه بې غیرته نارینه یي چې دا په غوږ سروی کړی وي شی نو ته څه شي یې ته یې څه شي ته نر یې که ښځه یې که نر یې نو خو د نر چمونه کوه که ښځه یې د ښځې چمونه کوه یاره موږ ته کله کله دا کورو څه حال راشي چې مولوي صاحب زموږ چرګه ده اذانونه یې شروع کړو دا دوی ډېره بده بولي چرګه اذان وکړي چې اذان خو د چرګ کار دی نو دوی ډېر پریشان شي الله یې کو که څه په وکړو نو شروع دی کې نو څه یې شروع کړي دل چې دا ښځې د نارینهو چمونه کوي نو څه اسمان چپه شوی دی دلته دې پر یوه چرګه باندې دغه حال دی او هلته ته اجړه ته مخنث یې خنثی مشکل یې ته ګدړه یې بې ادبي دې ډېره معافي ته ولې دا چمونه کوې تا ته خو الله رب ډېر ښایسته ځواني در کړې ده او دا ستا ځواني ډېره زوروره ده نو تا چې غوږونه سروي کړو سبا به نو وخت د باندې تېر شي بیا به دې سر کپېږي غوږونه به دې سروي خلک به څه درته وایي
دا څوک د الله رسول فرمایي چې زما امت کله دې چې تر ورسېدی خالی و هلاکت او تباہی ته ګوري چې الله رب العزت دې څنګه تباہ کوي. تباہی نو دا معنا نه ده چې د اسمانه پر مړ ډبرې ووري. تباہی دا معنا د ورځ تر بلې بدتر ده، ورځ تر بلې ذلیله ده، ورځ تر بلې خانه خرابه ده او په دې کې وزاره شک نشته. صحیح سنو بیا سپیان جنگېده دي څه وایي، کرکان جنگېده دي څه وایي، چرګان جنگېده دي څه وایي، زرکان جنگېده دي څه وایي، دا ټول په فسق کې راځي. دا ټول په فسق کې راځي. د الله رسول فرمایي چې کله زما امت ودې چې تر ورسېدي خالی تاسو تباہی ته ګوري، هلاکت ته ګوري، بربادي ته ګوري. او نن